د ګل په حسن مې چې هر کله نظر پرېوتو د ګل په حسن مې چې هر کله نظر پرېوتو ما ویل سترګې درنه ووتې که سر پرېوتو د ګل په حسن مې چې هر کله نظر پرېوتو ما ویل سترګې درنه ووتې که سر پرېوتو او هغه چې ما یې جلوګر حسن ته پام شو کله هغه چې ما یې جلوګر حسن ته پام شو کله چې له نظر مې پټېده ما ویل کنمر پرېوتو او هغه چې ما یې جلوګر حسن ته پام شو کله چې له نظر مې پټېده ما ویل کنمر پرېوتو او ما خو هغه دورې نایاب پسې ځواني تېره کړه ما خو هغه دورې نایاب پسې ځواني تېره کړه چې مې حاصل کړل لاسونو مې ګوهر پرېوتو او ما خو هغه دورې نایاب پسې ځواني تېره کړه چې مې حاصل کړل لاسونو مې ګوهر پرېوتو او د خیال شاهین مې چې د فکر لټال والوتلو د خیال شاهین مې چې د فکر لټال والوتلو چې تر منزله رسېده ترې نوظر پرېوتو او د زړه دنیا مې چې آباد کړه په یاد د جانان د خدای له یره مې په سر د تقوا غر پرېوتو او شاه صاحب د چا په عشق مې ځواني نه لاړه ختمه شوله د چا په عشق مې ځواني نه لاړه ختمه شوله د جنازې لمونځ مو کېده چې مازدیګر پرېوتو د چا په عشق مې ځواني نه لاړه ختمه شوله د جنازې لمونځ مې کېده چې مازدیګر پرېوتو او زاهد چې کله د یار شنې روضې دیدار ته لاړی زاهد چې کله د یار شنې روضې دیدار ته لاړی چې درېده ورته لیاسي د یار په در پرېوتو وای نشم له شرمه ځکه غلایم چاته غږ کوای نشم له شرمه ځکه غلایم بیا حالاتو داسې بند په بند باندې تړلایم او زه به چاته څه وایم چې زه په چا مین یم خدای منې ملګرو کنې ټول زخمي بدن یم اوف قدرې کوای نشم دنیا ته ښکاره کېږم هر څه په ځان پټ تېرم مجبور یم رسمه کېږم او دلته محبت کول اکثر خلک ګڼي جرم دلته د الفت کول اکثر خلک ګڼي جرم او دلته د یو بل په غمجني خلک خوشي کوي لارو په کوڅو کې وینم ګورم عیاشي کوي زه په دغه زړه خورم زه د خلکو درد ولایم بیا حالاتو داسې بند په بند باندې تړلایم او دلته د یو بل نښه اکثر خلک نفرت کوي دلته هم په جاره ورور د ورور وینم غیبت کوي دلته زوی د پلاره پلار د زوی نښه بېزاره ده دلته خپلولي ختم ده هر چا بېله لاره ده او دلته څوک د چا په سود او زیان باندې پروا نه کړي دلته څوک د ظلم مخالف غږ برملا نه کړي دلته د مظلوم په حق اکثر خلک ډاکه وهي دلته کونډو رنډو د یتیم په مال چپه وهي او دلته د خپل حق په خاطر زه هم چا شړلایم بیا حالاتو داسې دلته د یو بل نښه اکثر خلک نفرت کوي دلته هم په جاره ورور د ورور وینم غیبت کوي دلته زوی د پلاره پلار د زوی نښه بېزاره ده دلته خپلولي ختم ده هر چا بېله لاره ده او دلته څوک د چا په سود او زیان باندې پروا نه کړي دلته څوک د ظلم مخالف غږ برملا نه کړي دلته د مظلوم په حق اکثر خلک ډاکه وهي دلته کونډو رنډو د یتیم په مال چپه وهي او دلته د خپل حق په خاطر زه هم چا شړلایم بیا حالاتو داسې بند په بند باندې تړلایم او شعر دا وختونه تېر دي یار له یار بازارېده مخ شي بل په غمجني به لکه خپل ورور ژړېده مخ شي اوس یې وسوځېږي ورته بل خاندي ښکېلای وهي مړ ورته زکۍ ورته پټ په پټ پوکای وهي ځان ته مسلمان وایو عادت هم د یهود کوو نن سبا ته وګوره په جاله باندې سود کوو او ټوله ورځ لګیا یو یو د بل ورور عیب جویي کوو دوه جنګوو بې فایدې عمل کې شیطاني کوو او دې خلکو نیتونو په بلا سم مړولایم بیا حالاتو داسې بل په بل باندې تړلایم او هر سړی په غم کې اموخته ده زه یې ګورم هر سړی بې اوره سره لمبه ده زه یې ګورم هر سړی د ځان په ویر اخته ده زه یې ګورم دا ټول سبب دا ده چې نیتونه خراب شوي دي ځکه مو په ویښه ویښ بختونه اوده شوي دي د وخت ملګریا وایم څوک چې د بل ښه غواړي دا سړی په ژوند کې
جنتونو ننداره غواړي او شکر د خپل نیت پښتو نظم ته غوړ ونجو شاعرانو هغه د پښتو پخواني رواج ته راشولی اوس زمونږ په جسم زړه ملک کوم د بل چا راشولی اوس به مونږ د غیرو د غمازو غلامي کوو اوس به مونږ هغه نه سړو ته سلامي کوو مونږ چا ویښته ویښته په غیرو ګډه کړی ده چا ضمیر فروش و مونږ ضمیر هم لړه کړی ده او مونږ په خپل کور کې لکه بل په واک تړلی یو مونږ په ژوندون کې لکه مړي چا ګڼلی یو او زه په شته ژوندون کې او زه په ویښو سترګو په غفلت کې خوبه ولایم بیا حالاتو داسې بل په بل باندې تړلی یم انتصار صاحب هغه د خالد بن ولید تکړه لمسي څه شول هغه باتورزن ننګ علي توریالي څه شول هغه چې د ملک او قوم په سر به یې شدلو سر هغه چې پښتو په ټکي ټکي بیا بایللو سر هغه ایوبي صلاح الدین شاه جهان څه شوی هغه اورنګزیب هغه بهادر ټیپو سلطان څه شوی هغه نسل شته ده که نه واړه ختم شوی ده هغه وینې ساس کای چیرې چا چې پاتې شوی ده او دغو شاه ظلمو غیرت هم زه داسې خوړلی یم بیا حالاتو داسې بند په بند باندې تړلی یم ابوبکر هغه د اقبال خوبونه څه شول څه تعبیر و هغه د اقبال خوبونه څه شول څه تعبیر و هغه د خوشحال خوبونه څه شول څه تعبیر و هغه د زوال پلو روان دي زه دا نه منم هغه د وبال پلو روان دي زه دا نه منم نه دا به موږ چې لکه خپله فرق راغلی وي هر یو شاه زلمی به په غفلت کې خوبه ولی وي هله داسې څوک شته دي چې هر ځوان را بیدار کړي لږ بل د غلامي نه خلاصېدو ته یې تیار کړي لږ او زه په شته ژوندون کې لکه مړی چا ګڼلی یم بیا حالاتو داسې بند په بند باندې تړلی یم او شعر ده چې څه داسې څوک شته دي چې مو خپله لاس تړي غیر ته مونږ پښتنو ورونو دنګ سرونه ټیټوي غیر ته راشو چې اول د دغو خلکو احتساب وکړو هر یو امید خوري چې انې انې حساب وکړو او راشه ته په خپله غیرتي ورور تماشه وکړه څوک دهشتګرده ته په خپله فیصله وکړه بوس دی فلسطین ده که کابل په ویر زړلی ده ما د بچو وینې غړپوي ورور مې تړلی ده او زما نمبر را درومي لا پورې به غلا یم بیا حالاتو داسې بند په بند باندې تړلی یم او برام صاحب هله داسې څوک شته دي هله د غفلت په خوب د ځوانه بیدار بسې هله د غفلت په خوب د ځوانه بیدار بسې څوک مو غلامي ته منصوبه جوړی تیار بسې او موږ خو په دغو خلکو مخشي حکومت کوو وایي چې په څه وجې بیا داسې حرکت کوو دا تور خماران دي په خمار باندې اعتبار نه کم ما د پلار نیکه دښمن دي دا به چېرې یار نه کم ځان به په قربان کړمه خو سر ښکته کوای نه شم زه پښتون ضمیر نن په ډالرو خرڅوای نه شم او سترګې بیا ړندې کړم زه زاهد غیر سترګو خلایم بیا حالاتو داسې بند په بند باندې تړلی یم